ملا عمر سره مو مرکه کړې او اولینه مرکه چې طالبانو مشر سره شوې ده مولا محمد عمر اخوندو چې ما ورسره مرکه وکړه او دا داسې یو وخت و چې د ایران او د طالبانو ترمنځ اوبه خړې سوې وې. ایران که اشتباه ونه کړم 150 یا 180,000 خپل ځواکونه راوستي وو پولې ته. نو ما ورته ټلیفون وکړ چې مناسب دغسې مسله ده 180,000 سرتیري ایران راوستي په دې پوله کې اچولي دي. نو زه به خپله پوښتنه درته ویم چې ما په څه شکل کې وکړم. نو ما ورته ویل چې مناسب تاسو په خپل ځان کې د ایران د ممکنه یا د احتمالي حملې توان په ځان کې ګوري. نو دی داسې غلی و یو دم یې ویل احتمالي وایي والله چې تر اصفهان یې وزغلو. نو دا مرکه ملا عمر درته ملا عمر راته ویلي. نو دا مرکه ما ورسره اولینه مرکه چې مو سره وکړه او ډېره مشهوره هم شوه. دا مرکه پښتو څانګې فارسي څانګې ایرانیانو او بالاخره ټول بلډینګ وکاروله. او کله چې ما د ده په ژوندلیک باندې کار کوو هم د دې مرکې یو برخه مې راواخیستله دا مې په هغې کې مو کاروله. نو اخري مرکه البته طالبانو له مشر بنسټګر سره زموږ همکار د جنبش کړې وه خو هغه هم داسې مستقیما نه وه له یوه ټلیفون نه بل ته له بل نه داسې تاسو د کریمي صاحب ملا عمر سره مو مرکه کړې ده په کراتو تاسو ویل څو ځله مو مرکه او بله ملا عمر څه ډول یو سړی مولا عمر یو وخت کې مخکې دغه مرکو نه ما ته داسې برېښېده چې دی په هېڅ نه پوهېږي. دی یو کلیوال سړی و ولې ډېر پوخ سړی و پخې خبرې کولې. یعنې کله چې دی دا خبره ماته کوي چې والله تر اصفهان یې وزغلوم خو دا خو تاریخ لوستی ده تیر ته تللی ده چې په تیر کې هم د افغانستان پادشاهانو دا کار کړی چې هغوی تر هغه ځایه پورې ځغلولي دي او دا کار به زم کوم. او بل هره خبرې ډېره سنجیده په کلیوال انداز کې یعنی هره خبره تیر تاریخ او هغه د کلیوالي انداز کې. بله